د حدیث شریف مفهوم دی لا ترتکبوا مرتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحیل. د حدیث شریف مفهوم دی چې تاسو د یهودو بنی اسرائیل پشان چل ول مکوي چې د الله رب العزت احکامات بدلی. الله رب العزت وته د خالی پر ازمیان منی سه چې د چا وسره پټی نږدې و سمندر په غاړه نو هغې ورته ډنډونه تالابونه وکنستل. د جمعې په ورځ به چې ورته میان راله ناورخونه به ورپسې بند کړه، د اتوار په ورځ به یې ترې ایستل او د چا چې ورسره پټي خوا کې نو هغې به ورته کونډې او جالونه او پټې ولګولې، د اتوار په ورځ به بیا هغه کونډې او علامه طرطوشي رحمه الله وی چې د اودس په بهانه سله په به راویسته مې به شاته غورځو. نو درې ډلې پکې جوړې شوې، بعضې خو پکې تبلیغ والو مینت پې کو چې داسې مه کوئ الله خفه کېږي، دنیا کې به نقصان نشي. نورو به ورته ځان له همکار کتل دا سړی به خپل قبر کې سملي. الله رب العزت د دې میانو نیونکو نه شادوګان جوړ کړو، بیا به دا شادوګان راتلو د دې خپلوانو په خوا کې به ډېر زیات جړل د زړه نه، ای غریبانانو به ورسره هم جړل او د خپلوانو تبلیغیانو دعوت والا به ورته وی چې ګوره تاسو ته خو موږ ویلو چې لکه د الله حکم په چل ټګې باندې مه بدلوئ. نو دوی به ورته داسې سر ړکو چې هاو لکه تاسو موږ ته ویلو، په خبره به پوهېدل خو لکه ویلې نه شوه. 3 ورځې پورې بیا ټول الله پاک مړه کړه. دا څنګه الله پاک په وازګې باندې کړی وي نو دوی به ترې ډل جوړ کړو کبابیله به یې وړله. نو چې موږ او تاسو داسې نه کو، سود حرام دی نو چې منافع نوم ورته نږدو او د هغې په بانه باندې نه استعمالو. رشوت حرام دی د چای پاڼو په نوم باندې نه استعمالو. ګناه حرام دی دا نه وایو چې دا خو موږ اړپې خورې کو سرم بجاو. او بعضې خلک خو نعوذ بالله ناشنا ناشنا خیلې او چلونه کوي، کیسې په دیوال باندې هلکه څه چلو کو صیب ورته وي دواړه لاسه ولره وبغوه، جج ته وایه چې قسم دی په دې لاسو مې دا والی دی، نه به وي چې ګنې دا جوړ کړی دی دی به والي. څه چلو کمه زانګو کې کېنه امې ته وایه ټاټی راکه، جج او قاضي او مفتي او جرګمار ته قسم خوره چې د کله نه مې زانګو کې ټاټی خوړلی دي داسې مې نه دي کړي. بوټانو کې خوره راوړه په هغې ودرېږه، په پردي پټي کې وایه چې په خپله خوره ولاړې ما. دا څومره بلا خبرې موږ او تاسو ته مخې ته دي. نو چې موږ او تاسو کوشش کوو د الله رب العزت د احکامات چې دي چې دا موږ په چل ول باندې بدلو نه، بلکې د الله رب العزت د احکامات د زړه نه منو او دې ته حیلې او ټګۍ او چل ول نه جوړو. الله رب العزت ته ول مالا بیا تاسو له عمل کولو توفیق راکړي.